د پلار نه علاوه 2 لکه نور پراته امریکایان او غربیان او نور خلک نو هغه بیا خلکو ته غلط کمنټ کوي. همدومره به تاسو ته کفایت کوي. مهرباني وکړه سیف الله ورور ستاسې نمبر دی. سلامونه کماوال صاحب تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته څوک چې موږ د سکرین د لارې څخه ویني هغو ته هم سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. کماوال صاحب په ډېر تعصب سره ډېر د افسوس ځای دی چې زموږ تاسې افغانان په همیشه کړېدلي دي او ځورېدلي دي. دا هغه کسان دي کماوال صاحب چې په ډېر سخت او په ډېر مشکلاتو تر اروپا پورې رسېدلي دي او د خپلې کورنۍ د ډوډۍ د برابرولو یا د بعضې مشکلاتو له وجې څخه په ډېرو تکالیفو په ډېرو سختو لارو باندې تر اروپا پورې رسېدلي دي او هلته اوسېږي. اما متاسفانه زه باید دا ووایم چې بعضې همدغه کسانو له وجې څخه د ټولو افغانانو نوم هم بد شوی دی. یعنې اوس زه به دا یو خبره درته وکړم چې دا جرم که څه هم پردي وي اما بعض کسانو دا جرم داسې منسوب کړی دی چې دا ګوندې په ټولو افغانانو پورې مربوط کړی دی ولې جرم چې دی پردي دی. نو خبره دلته دا ده چې ته یو ځای کې اوسېږې یا یو ځای کې غواړې چې استوګنه غوره کړې نو د هغه دولت د مقرراتو د هغه دولت د قوانینو مطابق باید ته واوسېږې. څه قوانین څه مقررات چې لري دغه مطابق باید دغه قوانین او مقررات پر ځان باندې عملي کړي. بل خبره دا د کمال صاحب محترم چې زما هغه افغانان وړون ته دا یو خواهش د مینهیچ د یو ځوان د دوی مینهیچ د ورور چې تاسې هغه خپل سختۍ مشکلات هغه د کورنۍ مشکلات چې بعضې کسانو به شاید د خپلې مځکې ګرو کړي بعضې کسانو به شاید خپل کورونه خرڅ کړي وي اما تر اروپا پورې ځان رسولی تاسې یو ور هغه مشکلات را په یاد کړئ یو ور هغه خپلې کورنۍ ته وګورئ چې په سره کم یو وضعیت کې به قرار لري اما تاسې د دې پر ځای چې خپلې کورنۍ ته د درد ملهم دوا وګرځېږئ تاسې هغه درد ناسور ته اړوئ یعنې تاسې لا پسې هغه درد غټوئ. نو زما مینهیس د یو ځوان مینهیس د دوی د یو ورور دا مې یو غوښتنه ده چې هر څوک چې هلته اوسېږي اول د خپلې کورنۍ د خپل وطن د خپل ټول هغه دغه چې په تا پسې مربوط دي د هغه عزت او د هغه نوم باید تاسې وساتئ. دغه دروند نوم چې د افغان پر تا پروت دی دغه نوم وساته. هغه د کورنۍ یو دروند نوم چې پر تا پورته دی خپل د کورنۍ یو دغه وساته. او بله خبره دا ده چې کمال صاحب محترم دغه مهاجرتونه چې دي د بعض مشکلاتو له وجې څخه متاسفانه زه په ډېر تعصب سره وایم چې دا 45 کاله د زما او ستا په ملک کې چې کوم اور بل دی د همدغه پاکستان له وجې څخه د زما او ستا افغانان وغوښتي یا په امریکا کې یا په لندن کې یا په بل ځایو کې یا په پاکستان او ایران کې مهاجر اما دغونې بد وضعیت چې د مهاجرینو سره کېږي بیا د هېچ چا سره هم دغونې بد وضعیت نه دی سوی خصوصا په دغه 2 اسلامي هېوادو کې لکه پاکستان او ایران کې تاسې اوس ووینئ زموږ ډېری افغانان په دغه ایران کې اعدام سوي دي. حتی داسې کورنۍ ستا باچا صاحب محترم چې د خپلو اولادو په انتظار وي چې زما اولاد به راسي اما متاسفانه هغه مرزو شهیدان کړي دي. نو زما غوښتنه دا ده چې په سختو او ډېرو مشکلاتو کې تر اروپا پورې رسېدلي یاست دغه چې تاسې هلته ژوند غوره کوئ د انسانیت د افغانیت د خپلې کورنۍ د عزت ساتلو په خاطر باندې ښه ژوند غوره کوئ دغه په لوچه په ډغرۍ کې ژوند کوئ په ښه دغه ژوند وکړئ. مننه کور مولا ډېره مننه. کوشش وکړئ چې لږې لږې خبرې وکړئ چې ټول ملګرو ته نمبر ورکړی شي. مهرباني وکړه ستا نمبر دی حمدالله ورور ستاسې نمبر دی مهرباني وکړه تاسې به خلاص کړئ ورور. بچا صاحب السلام علیکم ټول ملګري دوستان ته مننه وړاندې کوم. بچا صاحب د تاسو موضوع چې دا که نه لکه دا هور د اروپا خبره ده که نه په اروپا کې اوس ماته ولکه د نظام پته لګېږي څه نظام دی څرنګه قانون دی او د افغانیت خبره چې کوئ څه که نه افغان چې افغان وي که نه زه یو دا خبره کوم چې افغانیت ته ضربه پرې رسېږي هغه کار باید سړی نه وکړو او زه په سعودي عرب کې پته کېږم که نه زه ځون ته افغان وایم والله چې زه کار وکوم چې ناموس مې په خرابېږي که نه لکه مثال ته ورمنه دا خبر نشي په دا بدلته کې ماته زناګانې ملاویږي زه نه کوم قسم دی ما 4 کاله سفر کړی دی که نه ملاویږي داسې نه. مهرباني صحیح
وای ماته دلته کې ماته قسم دی ملاویږي پرونه بل ماته یو کس تصویر ښکارا کو کنه چا ها افغان وکنه ما ولا په دې الفاظ ورته ویل چې تا د بردا حق نه تا په وطن کې خور مور پرې شي د بای چې تا هاته لګا د تو ناموس خرابېږي چې زه اوس دلته کومه د ما ناموس خراب شو کنه او د افغانیت خبره خو چې دا خلک لکه چې افغان دی دا زه افغان نه ګڼم څوک دا شی کارونه کوي کنه یا اروپا کې یا سعودي عرب کې یا خارج کې او بل د ټولو نه غوټه خبره کسه بچا سبا ماته دا خبره لکه زړه ته دریږي کنه چې میشتوس دا خبره خو کوي کنه میشتوس باید چې په وطن نشي فکر وکړي دا اوس چې میشتوس کیم نظام دی کنه او زه خپل درته ځنه جمهوریتي پاتې شوی یم د وخت نه لکه د طالب سره پاتې شوی یم ټوله کورنۍ پاتې شوي خو دا نن سبا وخت کې زه په ده باندې اعتراض ګڼم کنه طالب چې اوس هغه بله ورځ اروپا ته دی لوړل دا جرمني ته چې دی لاړل د یوې ورځې ویزا دی ته ورکوي دا د افغانیت یو توهین دی 15 ورځې ورته پروت وي دا یې درېمې که نه دا اوس نن ماته وایي چې زه د تو مسؤل یم او کسه چې دا د مور رهبري کوي که نه چې داسې وکړي بچا صبا چې موږ لږ کې په ده سترګې چغې وي یو طرف ته نه چې په اروپا کې افغانان ځای نه شرموي که څه په افغانستان کې موږ تاسو ځای نه شرمولي دي نه لکه اوس دغه ته وایې چې دغه د یو ورځې ویزا یې ښه کار نه دی کړی چې ورکړې ده نه خو دا شرمول دی وسړی 15 ورځې ورته پورته وي که نه نه اوس څه وکړو زور خو به اروپایانو سره زموږ زور برابر نه دی وروره زموږ امریکایانو سره زور برابر نه دی یوروپ خو د امریکا دا خو د امریکې دفترې دي نو چې امریکې سره مروشي همغه به کوي نو موږ به سره څه وکړو لکه اوس زه مجبور یم دې هېوادونو ته ځکه زما د افغانانو مسایل دي زما د وطندارانو مسایل دي نو چې دا مسایل اوس دغه اوسنی نظام ورته وی حکومت ورته وی ډله به هر څه چې ورته وی چې دا یې حل نه کړي نو دا به څوک حل کوي که نه نو خبره دا ده چې دا خو د دې وخت واکداران دي ګوره دغه سفارتونه چې دي د هر حکومت چې راځي دا سفارتونه د هغې حکومت حق دی چې هغه حکومت ته وسپارل شي هغه نظام ته وسپارل شي سفارتونه کنسلګرۍ ورته وسپارل شي ولې دا سفارتونه کنسلګرۍ موږ ته نه راکوي ولې زموږ افغانستان ته نه سپاري خو زور دی ورکړي که نه موږ دې شی کولی نه شو که نه نو مقصد دا دی چې هغه خو بېله خبره ده دلته د طالب او د دغه خبر نه ده چې د جمهوریت او د طالب خبر موږ کوو دلته موږ خبره په دغه افغانانو باندې کوو دلته د سیاسي دغه پکې نه راچو ډېره بخښنه غواړم نو والله تاسو خوشحال لرئ صحیح ده بچا صاحب نور خبره زه نه کوم که نه افغانیانو دې ځای ته چې ښي ما ډېر والا ژړلي دي که نه په ډېر ځای نه قسم په خدای چې ما ژړلي دي که نه زه هغه افغان نه یم چې زه د افغانیت دومره خلاف یم چې زه یې ړنګوم زه داسې وایي چې د وطن جوړېږي که نه میږ ته پکې لامبه شي خدای قسم دی موږ دا وایي اوس خبره موږ دا کوو که نه شا چې باید چې هر زی ګړي ته سوچ فکر په وشي وته واته سیخ شو چې یاله دا زی ګړی ارسیخ کې پناه باد سیخیږي وسړی یو زوی خو نه دی په خدای اوس تاسو په دې حالت کې تاسو کیم فکر لرئ چې دا افغانان ته سترګې سره سیخی حکومت مو نشته دی حکومت یې نشي سیخولی دلته که خلک خپل په خوله نه کوي خلک کې دومره ابرو نشته دو چې دا لوړ شي خارج ته وطن غونډ ته آباد دی دلته کې زناګانې کوي یا حشیانې کوي واله دی په وطن کې یوه کونډه ته نه لږي $10 د دا یوه کونډه ته ونه چې یو میاشت کاري پې کېږي زه نوره خبره بس کوم بس په دې کې زه بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ مدني صاحب فکر کوم چې نمبر ستاسې دی که د شریف وزیر نمبر دی نه پوهېږم ستاسې دواړو کې دی یو دی بخښنه غواړم بیا راز محمد شیرداد صاحب دی مهرباني وکړئ تاسې یې وغږېږئ مهرباني وکړئ مدني صاحب مهرباني وکړه زه به وروسته وځم ډېره مننه پاچا صاحب محترم شیرزاد صاحب او شریف صاحب او څومره ملګري چې لایف کې ناستې ټولو محترمینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله تعالی مو عزتمن لره پاچا صاحب محترمه مخالفت په خپل ځای باندې باید موږ مخالفت وکړو خو منافقت ونه کړو نن کاري صاحب محترم ډېرې ښې خبرې وکړې ډېرې د پند نه ډکې خبرې د افغانانو په خیر باندې خبرې وې الله تعالی دې اجر ورکړي سره د ټولو ملګرو دلته چې چا د افغانانو دپاره مثبت خبرې وکړې پاچا صاحب محترمه دغه د اروپا موضوع چې مدني صاحب یو خبره کوم تاسې بیا خبرې مو کوي قاري صاحب هغه سړی دی چې ښه په ښکاره مخې دلته د طالبانو مخالفت کړی په دې کې هېڅ شک نشته دی او ډېرو خبرو باندې قاري صاحب غوښتلی نه زما خبرې به اوري دا ریاض محمد شیرداد صاحب چې ستا دی دلته موږ سره په لایب کې ناست دی موږ ورسره خپله ما ورسره مخالفت ښودلی چې یاره دا خبرې صحیح نه دي که نه خو زما ملګری زما دوست دی خو قسم ده خورم چې کله د افغانستان او د پاکستان جنګ شو
د افغانیت د پښتو د اسلامیت ارسه معلوم شو. تر دې پورې ویل چې د تیار یم چې افغانستان ته لاړ شم. دا خبره مخکې په موږ میډیا کوي کړې ده. تر دې پورې دا ویل چې هر سما سره د طالبان کې د اوسنۍ نظام خو د خپل هیواد په وجه باندې چې په دې سخت وخت کې هیواد نه چلته په ټیک ټاک کې راشم د دې جرمني نه ټکټ اخلم پاچا صاحب ته به زه یو څو مرګړي به د شهزاد صاحب څخه د دروغ هم دا خبره به دا تایید مو کی نو زم افغانستان ته او خدای ته چې موږ باید خسر خلکو سره خبرې مو کړې په افغانستان په اوسنۍ نظام والا سره هغه ویل چې وروره موږ دومره بې غیرته نه یو چې یو سړی دا د خارج نه راځي وطن ته او خدای موږ داسې احتیاطاً دا خبره وکړه چې یاره ته خو بس دغه نه یې ځکه چې مخالفت یې کړی دی. ویل وروره مخالفت خبرې ختمې شوې. دا زموږ ورور دی چې خدای دې چې سبا له راځي خدای دې نن راولي هېڅ مشکل نشته. موږ به ورته غاړه کې ګلان واچو. نو قاري صاحب خپله افغانیت او هغه یې ښودلې هغه زه قاري صاحب یو خبره کوم مدني صاحب چې دشمني او دوستي دا د غیرتي او د اصل سړي سره خوند کوي. سړی دشمني معلومه او دوستي معلومه هغه اصل سړي سره او قاري صاحب چې دی اصل سړی دی. مهرباني صاحب ډیره مننه. بس پچا سه محترمه ما یادونه وکړه چې موږ مخالفت کوو خو منافقت نه کوو. خطا کوي به بد وایو. د اروپا مسله چې دا جناب پچا سه محترمه دا د یو فرد مسله نه ده. د دې یو کس تر شا تقریبا په لسګونو دغه سم مجبوره خلک پراته دي چې کزر کسه حساب کینو دغه تر شا 15 کسه حساب کې دا په زرګونو کسان جوړیږي. دا لوی بدبختی د ګوره د اوس په اروپا کې دا مسله روانه ده. 50 محترمه یو خبره یو یادونه ځکه کوم چې ما به غیر نشي کدوې دا سوچ وکړي چې موږ به افغانستان ته لاړ شو نو دغه نخرب الته کوو. اول خو دوی د ایرپورټ یا د میدان وینه ولا کوزي د دوی قضیه ټول الته ثبت شوی دي. د هیئت چې لار د په دې معنی باندې نه دی دوی ته ټول قضیه سپارل شوی دي. دوی دغه جرم کړی دغه مشکلات دلته جوړ کړی دي چې ته په دغه سم ملک چې هغه تا ته کار دی وی کنه دی تا ته سوسیال درکوي په اصطلاح پیسې درکوي کور درکوي یعنی هر رقم ته یو مرسته د سره کوي بیا هم د دې نظام یا د دې وطن احترام ونه کې هغه په ځان د رحم ونه کې په خپل بچو په خپل مور په لار د هم ونه کې د تلوي جاهل او ظالم ویل کېږي. زه یقیني درته وایم چې په دې خلکو باندې زه خپه کېږم ځکه چې د دوی تر شا ډېر دغسې وږي ناست دي چې هغوی د دې د رسېدلو دپاره خپل ځمکې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي. نو باید سړی په دې باندې خوشحاله نه شي. باید ټول افغانان په دې باندې خپه شي. الله دې دوی ته هدایت وکړي. دلته د یو افغان په سر باندې د ټولو افغانانو نوم بدیږي. دا ډیره بده خبره ده. ګوره پشاسې محترمه موږ مسافر یو موږ پر دې ملک په خپل ملک زه هم نه یم خو دلته قسم په اول د الله تعالی د ډاره بیا د دې د شرم چې په دې باندې چې زه دلته یو دغه کار وکم چې هغه نه مشروع کار وي زما په سر باندې ټول افغانان بدنامه شي. سوچ کوم کوشش کوم دغه کار زمانه ونه شي. بیا ته سوچ وکړه دغه ملکونه نږدې ملکونه نه دي دې ته رسېدل بالکل لکه د مرګ خولې ته چې ځان اچوي چې ته دومره بدبخته یې چې په دومره تکلیفونه کړهونو کې تا بیا هم ځان ونه پېژانده. دغه سړی د اصلاح وړ نه دی. دا به انشاءالله اصلاح کېږي د افغانستان په هغه زندانونو کې چې هغه ډېر ښه زندانونه دي. ګورې هغوی مدرسې دي زندانونه نه دي هلته به خپله اصلاح شي. خو بیا هم درته وایم څومره خلک چې د افغانستان نه بهر اوسېږي که هغه که په هر ملک دي اول د خدای دپاره بیا د خپلو بچیانو دپاره د خپل مور و پلار دپاره په ځان د رحم وکړي په دغو خلکو د رحم وکړي په دغو بچیانو د رحم وکړي. څه چې لرل هغه خو ده ته غاړې ته ور واچوي. مدني صاحب یو خبره کوو تاسې لږ خبرو کې لږ مخکې چې لاړ شئ دا کوم حیات چې راغلی خدای شته چې دغه کوم مرګړو دا پروګرام جوړ کړی و هغې خدای شته چې ما سره رابطه کړې وه بیا ما معلومات هم وکړو چې څومره ما ته معلومات راکړی شو. دلته خلک لګی دي رقم تبلیغات جوړوي چېرې بس دا یو معامله یې وکړه د افغانستان اوسني نظام یا طالبان چې به دې خارج کې معمولي خبره وي به دغه سړی تیاري ته خېجوه افغانستان ته یې لېږه. الان کې دا ډیپورټ سلسله څه نوې نه ده. نو دا مخکې موږ په دې خبرو کې چې دا د کرزي صاحب په وخت کې هم وه اشرف غني صاحب په وخت کې هم ده او اوس هم شته دی. نو مقصد دا دی چې کوم داسې تړون شوی دی چې کوم افغانان دې ورسره تړون کړی چېرې به دا افغانان معمولي کیسې ریپوز کېږي او افغانستان ته بېلېږي. الان کې ما سره ویډیو موجود ده چې په دې باندې د افغانستان حکومت بیانیه هم راغلې ده کېدای شي تاسې به کتلي یا به نه یې کتلي. مهرباني وکړئ تاسې که په دې باره کې لږ معلومات ورکړئ خلکو له. ګوره پچاسې محترمه دا د نظامونو خبرې دي ټوکې نه دي د مسخرې نه دي. دوی طالب ته یا حکومت ته یا نظام ته په دې کې څه خیر دی چې د یو افغان د اروپا نه بیرته افغانستان ته لاړ شي
چې هغه ډېرې سختۍ ګاللې وي، ډېر مشکلات یې ګاللې وي. یعنې د حکومت دومره کم عقل دی چې هغه بس بې سواله بې ځوابه ته رالیږه. اوس افغانستان کې خلک بیکاره دي که نه دي بیکاره؟ نو افغانان نه غواړي د افغانستان حکومت نظامونه نه غواړي چې دلته د نوره هم بیکاري زیاته شي، دلته د نوره هم مشکلات جوړ شي. هغوی کوشش کوي چې افغانان په بهر کې د 5 روپیو ګټلو دپاره چې هغه دلته حلاله نفقه موږ تاسو ورته وایي هغه وګټي. په هیڅ صورت باندې دغه نظام د افغانانو خلاف نه بلکې د افغانانو نظام دی. که په هر لحاظ وي دوی لاس ورسره وړي. زه دا هم درته وایم چې ځینې دغسې قضیې وي چې حل و فصل کېږي کیدای شي هغه آوټ هم نشي یا ډیپورټ هم نشي. دا د عام خبرې نه دي. پاچا صاحب محترمه ته هم په دې اروپا کې اوسېږي، په لسګونو کاله د تېر کې تا دا شت څه ویلي دي؟ څه درته وایي؟ خو په نظام چلېږي، په قانون چلېږي. سوال نه پیدا کېږي چې څوک ونیسي. نو چې خلک بې قانوني کوي هلته د افغانانو نوم بدوي، هلته د مسلمان نوم بدوي. دا خو نو بیا دغسې نشي کېدی. زه پاچا صاحب محترم یو خبره تا ته وکړم، یقین په الله وکړه چې د افغانستان اوسنی حکومت کوشش کوي چې افغانان ته دغسې کار برابر کړي. اول په افغانستان کې که افغانستان کې نه تا ته معلومات کېږي چې د روسیا سره د ویزو خبرې وکړي، د سعودي عربستان سره د ویزو خبرې وکړي. لګیا دی دغه کار روان دی، کوشش کوي چې که دلته کار کمزوره دی هلته یې چې وګټي هغه هم دلته افغانستان ته رالېږي که نه، بل چېرته خو نه ځي که نه. نو حکومتونه کوشش کوي چې خپل عوام ښه وساتي، 5 روپۍ وګټي، حلال رزق وګټي. په دې کې ګورئ زه یو خبره تاسو ته وکړم، ته یقین په الله دغه ټیک ټاک مې دومره دک شوی، دومره یو خراب اپلیکیشن دی، یو دروغجن اپلیکیشن، یو ډزمار اپلیکیشن، یو دوس اپلیکیشن. زه وایم چې اوس څه وکړو، په اخته شوي یو کنې دلته هیڅوک نه دی معلوم، اصل که مسل دلته نه معلومیږي. ته مخکې یوه خبره وکړه د کومنټونو خبره ما تعقیبول. دلته دغسې خلک کومنټونه کوي چې هغوی ځان ته تعلیم یافته وایي، ځان ته لوی پروفیسور وایي، ځان ته د پوهنتون استاذ وایي. لاندې ګوره زه درته ښیم، ته پېژنې، زما نه ښه پېژنې. زه دغه ورونو ته وایم زه خو جاهل، زه خو بې تعلیمه، زه خو بې سواده. ستا په دې سواد اعلانت وي چې ته دغسې کومنټ وکړې چې هغه د افغانانو دپاره شرم دی، د افغانانو دپاره عیب دی. قسم په الله که په ټول عمر یې وکړم درکړم کومنټ. ولې ظالمه په خپل افغانانو باندې رشخند وایې؟ ته به پیسې لرې، ته به دلته جمهوریت کې غلې کړي وي، هلته به اوس په خپلو بچیانو باندې ورور سبقونه وایې، پوهنتونونو ته به یې لګې، په ښو موټرو کې به ګرځې. ته خو چې دلته د نصیحت خبره ونه کړې، دلته پسې خاندې، چاته څه وایي چاته څه وایي. په هر صورت باندې پاچا صاحب محترمه زه تاته یو خبره وکړم چې څومره وسم کېږي افغانانو مدني صاحب خبرې لږ رالنډې کې مننه، بیا به بل راونډ کې خبرې وکړي. په دواړو سترګو چې تاسې محترمه ته خبرې وکړه، زما دومره ضروري خبرې وي هم نه، خو وخت مې در سره پاس کوي. په هر صورت باندې تاسې خفه شوي نه وایي. د افغانانو څه وایه مدني صاحب، ته خو ګوره د موږ قربان کور ودان، ډېره مننه. خبرې په دوام ورکړه، زه خوا کې درته نه